الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دې پورې خبره رسېدلې وه چې د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د ترزوی ترجمان القرآن البحر حبر الأمة هغه انسان چې دوه کرته جبريل لیدلې دي. عبد الله ابن عباس هغه تذکرہ مونږ وکړه چې دا اوچت عالم دی او په خپل علم باندې عمل کوونکې انسان، د سنت پر چر کوونکې انسان، د بدعت دشمن، اوچت مجاهد. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله شعب ابي طالب کې قیدی شو 3 کاله په دغه وخت کې دا پیدا شو. ام لبابه ده، ام الفضل ده، مور لبابه چې د نبی صلی الله علیه وسلم خینه و دا ماشومې د رسول الله صلی الله علیه راوړو او هغه ورته تحنیق وکي کجوره خلک جول او د ماشوم له په خلک ورکول او دا یو سنت طریقه و چې د مهدی په ابتدا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاړې ور داخل شوې دنه به ولی اوچت عالم د امت جوړیږي نه. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله رخصتې دوه تقریبا د 13 کلو په عمر ده، اوچته باډی لرله، سپین رنگ او چې دا زړواله په غالب او مزیدار ګیره. کله به چې ناسو ته پتا ګمان کو چې دوه کسان به مجلس کې ناشتي، دغه قوی حافظه سم د ټیپ غوندي علم کړو، د علم د لپاره به سکینه اطمینان دیم برابر کړو. د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر احادیث نقل کړي نو دغه وجه دا و چې دا بچیو ورسته د ابو هريره ابن عمر ابن الخطاب نه ابو بکر نه د دې ملګرو رضی الله عنهم به احادیث نقل کړل. عبد الله بن مسعود بزکه ویلي وګزمن په وخت کې چرته عبد الله بن عباس لوی انسان وي، اوچت انسان وي، نه د رسول الله نه ډېر پیری اوچته کړي وي. پوښتنه کې دا بچو کشر نبی صلی الله علیه وسلم د ځان سره ګرځولم د اختر منځلم بوتلو. یو ورځ چاته تاسو کې چې ته د رسول الله سره د اختر منځل لاړوي علیه الصلاۃ والسلام وجزل نشنو به بسوک تلو. سورلې باندې ناس ته نبی صلی الله علیه وسلم په مینا کې منځ کې د خپل سورلې د شپونو په منځ کې تیر کړه او یو ځکه په منځ کې ودرېدو. معنا دا چې د رسول الله سترا هغه قوم سترا و د مسلکو چې د منځ کوون کې مخې لکه زنانه تور سپه د قشن خر تیر شي نه به هغه منځ ماتيږي. او چونګې چې امام سترا لګولې کې مقتدی ونه لګیم سو مانعات بنئ. د نبی صلی الله علیه وسلم کور لپاره عباس راولې کو تر څو پورې د شپې د منځ طریقه ور نه یاد کی. عجیب انسانانو او صحابه هغه د عمل ولا خلق د سينو چې بس اوچته چې القاب ځان لور کوو پرې دی عمل. دا فرمایي چې کله سلام منو نبی صلی الله علیه وسلم د بالغ په یو تر باندې سم له سوز ماره تر بل تر باندې سم له ز عرضن پر بالغ باندې سم له سم. نبی صلی الله علیه وسلم د دین ډیره غوډه خبره وکړه. اهل سره سره د دین خبره کولیش د بل چا سره خاص کر د خپل اهل سره د بچو د نور خلکو په وړاندې د شي حرکت انسان ونه کی چې هغه بهایي په طرف باندې سړې بوشي. چې کله ودو شو ما دا تعقیب ولور او چت شو مسواک اوله والحمدلله هغه ویلې او به هغه د سورې عمران د ورسنی ایتونه تلاوت کړه او به د یو مشنه اوبرا واخسته سپکوندې او د سپیو کې پورا مام دا حرکتو کې به د نبی صلی الله علیه وسلم د چپ طرف باندې ودرېدم، د کی طرف لره واړولم 2 رکعات موږ کو تقریبا 12 اخر کې یو رکعت وی تر وکړو سملسو. د نبی صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک غټ شو د خرار دی پوجي کولو. مؤذن په سراغه چې رسول الله جمعه ته را درځه نبی صلی الله علیه وسلم لاړو. بل شپه ور کړه به لاړم نو اولی سلو رکعات منځو کې 2 رکعات یو 2 رکعات به دغه نور سه به لګ ډډه واله به د شپې په اخر کې 15 رکعات وتر وکړل او اخر کې به 2 رکعات پناستا. او نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ضرورت پوره کول لتلو د ورته لوټم وړي و نبی صلی الله علیه وسلم د خپل شنی پورې یوځه کې زوري کې عجیب دعای ورته او غفتل جربا. عبد الله بن عباس په دې کې فقاهت ورکا او علم د قران او سنت دل ورکا او د ډیر اوچت نعمت دی چې کله انسان بده باندې پويش کچړه په مالداري کې بنگله کې بلډینګ کې تعلق کې کمال او رسول الله به عقد دعا کړي وي. د فقاهت اسباب مخکې منګ ویلي وو. تقوا دا واسطه کمی ساتل دي، د زړه نور دی، د ایمان نور دی، د عمل بصیرت دی، د دین اهتمام. کله به چې د استاد زیر ابن ثابت په اسمانه سورېدو د ورته رکاب نه ولیو دا کوم ځکه چې انسان دا خپګ دی هغه ورته ویل چې تم کو زکه ته خدای نبی صلی الله علیه وسلم د خاندان نه وي هکذا عمر نه د قشمنګ له خودل شي ویل چې موږ د خپل استادانو سره د عملو ادب
هغه ورته ولاس وروګوت کا چې لاس ورونان کې نو ایسته به هغه مچ کې وی ویل دغه چمنګلم امر کړی شوی دی چې محمد رسول الله د اولاد صلی الله علیه وسلم د شریویو ابي ابن كعب لمه د برابر ولا یو ورځ انساني ملګری لوي ورځ چې لاړ شو علم زده کوی مړه دا مشران ملګری چیز موت نه څوک د فوس کوي په کدا چې مشران لاړل عبد الله ابن عباس مسجد نبوي کې ناشر قرآن درس کې سوالات او جوابات افتاء دا عملګری ویلې وزماره په الله باندې قسم جسمه درای نه د عبد الله ابن عباس دا ډېر اوچه دره کبرني موت الکبرى دا مشران څنګه اوسه علماء لاړ موږ تاسو رالو موږ تاسو به ختم چې نور خلک برشي د امت مسلمان تک سرمایه ده چې علم نقل کېدل دغه جن د مر نور سم به انسان له پیدا ورګي ته په قبر کې پروت لیکن ان شاء الله چې خودل کړي د قران او سنت او هغه په عمل کړي دي هغه ثواب متصل تاسو روان دي عليه الصلاه والسلام د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شامنګ دا ذکر کې شامل خالد ورته ویل اسماره بچو له سبق او ودانی شي کېدي جمعه ته راواله ویټیک د اسما بچو له به جدا وي علم عام شی ټول بل سوي کېني دي کې دا خبره نشته چې پلانې دی او پلانې نه دی د دې وجه امام رازي واجب خبره کړې ده د مليانو نه ګله کړې ده قسم په الله چې موږ نه عوام خدي دي دنیا په دنیا راټول کړو موږ دنیا په دین راټول کړو تعلقات پدې یو ځل ورځ ټیوشن دی بل ځل ورځ یو ځکه سبقونه وای او بل ځکه سبقونه وای بلکې د علم په څه به تګرځي دا به تعالی زیاده کوي او چې کله بسار شو د کور له بداسي طالبان را روان و مسروق ویلې قریش د پاره بده انسان باندې فخر پکار دی شو دی په خاندان کې الله د شي انسان پیدا کړی دی کله چې روانو نو شاګرد ورته ویلې چې ملګری را لوي زل ورته د ابو راوړه او د شو کې اغلب اعتبار اوزه د علم القراءات ولا خلق رالل به بل ورسه بل وټا کله به بل وټا کله به بل تر دې پورې چې دین انتهي زید حبر الامه ترجمان القران البحر دا نمونه به ورته ویلې دا نمونه ځکه کې خودل چې بده کې دا کمالو بده کې دا اوچتواله کله کله به ملګرو ویلې وزماره په الله باندې قسم ابلیس بس ما په مرګ باندې ډېر خوشاله شي ځکه زره سنت پر چار کوم د حج تمتع برکه د علماء سره اختلاف راغی و عمر ابن خطاب قائل نه دی او ته جمع کوي و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع کړي دی زته رسول الله یا د موتاسو مال بل څو یاد وي پاغه انسان باندې یره ده چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د قول په مقابل کې د بل چا قول راوالي قسم په الله چې د کانو باران به د انسانانو باندې وشي څومره عجیب تربیت څومره کې است ذهن منګو تاسو لراږي چې کمال ګوره په قران او سنت کې دی الله او رسول الله خلق دعوت کوي اې دې مولانو قدر په موږ باندې پکاره دی لیکن خبره چې د قران او سنت نه اخوا دی خو موږ دا پریدو الله رسول به رواني قیامت کې بدغه ته پوښتنه زموږ نه کېږي نور نه اهل علم فرمایي ودا به ویلې کزما چرته دی وکي دا تسمه ورکشي وښ لګي وځي دي استدلال هم د قران نه کوم مسروق فرمایي زموږ عجیب استادو چې غله بناسو په ټول انسانانو کې حسین چې خبره به کوله د فصاحت او بلاغت نه ډک خو چې کله به تفسیر او د علم الحديث شروع کړي ته به د ګمان کوله کې بهر چې په طرف باندې را روایي عمر بن خطاب ځان سره شورا کې کینو عبدالرحمن بن عوف په اعتراضونه کړو چې دا سړی ځان لړې کډري ته پوښتنه کړو د سورې نصر باره کې د سورې بقره د آیات په تشریح کې او د اختلافات ولې پیدا کیږي د امت کې چې کله سپینګری جوستر کې کارم پرې خو د بیوشي په پیراله کړه د الله د یره د وجه د عبد الملک ابن مروان او د عبد الله ابن زبیر اختلافات چې خپل کې رااله نو دا لاړو د مکینه د طائف په طرف باندې الته د یو اوی کلو په عمر باندې مرش کفن کې ورته سپینه مرغه مردنه نشي و د الله د خانه ورته आवाज وکړي چې جنت ته داخل شې زندر نه خوشاله امتم زمانه خوشاله شه 15 پته هجری کې د خوارج سره مقابله کړي او تقریبا 60 کسان به د په دې ګروپ کې د علي سره د ګروپ کې را داخل شول او د بصری والی پاتې شوی دی نن د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د باغ یو بل عجیب ګوله د غره مدرسې یو بل طالب العلم د غره څنګه یو بل مجاهد د امت مسلمه قائد او په دنیا کې جنتی د جنت خبره دغه په باره کې کړې شوی اوچت مجاهد هغه مجاهد چې دغه په جهادونو کې ډېر عجیب کرامتونه مکار کړې شوی دي چې انسان ورته بالکل پسخيږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول غزواتو کې برخه اخیستل اکثرا او اخر کې الله ورته شهادت امر کړی دی سیدنا و امامنا عکاشہ ابن محسن الاسدی رضی الله تعالی عنه عکاشہ دیو عجیب عمل غره دا فرمایي چې موږ سره نبی کریم علیه السلام مسجد نبوي کې ناستو ډیرو دا خبره موږ د دین دلیل به دی عمر بن خطاب امام قرطبي دا خبره نقل کړی دا چې کله انسان شپشي وختي به دود شي وکله کوم انسانانو چې د خپل مجلسونه کول نو عمر بن خطاب باغوله سزا ورکول واله مګر د خپل بچو سره د مل مستر او د دین کې مذاکره سره کې وګړي به کول شي ځکه به دې کې ډیری پیدا دي
یو پیدا پکې دار چې سبا وخت راوچتې دي شو بل تهجد له راوچتې د تهجد باره کې موږ دا ویلو وختي وته کېدل د سورې کهف هغه آیتونه ورسنی رسول قیلوله کول خاص کړه د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کې ځان ډېر مستړی کوا خوراکونه اسکاک ډېر مکوا مؤمنان سره کې نیمه ساته د آخرت سوچونه آیاتونه او حدیث ګوره چې کوم د قیام الليل مبارک دي د سلف تاریخ ګوره په ځان باندې مالی جرمانه کېده ځکه هم بستری نه ځان ساته امام شافعي رحم الله فرمایي یو خوراک چې وکړي د پاسه چې بل خوراک پسې وکړي او زیاته جماع چې وکړو دا شراب چې کې دا ګوره انسان بربادي نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه نور لاړو کورلا منګ بلاړو چې کله سبا شو نبی صلی الله علیه وسلم راغې منظم شو کې وی ویلې ملګرو الله رب العزت باندې مال بیګي واجب منظر او خودله هغه څنګه یو پیغمبر راغی چې دغه سره تقریبا لس امتين و بل پیغمبر راغی چې دغه سره تقریبا 3 امتين دي بل پیغمبر راغی چې دغه سره تقریبا یو امتی دي بل پیغمبر راغی چې هغه واځي راوالو دغه مختلف حالات د قیامت اسانه د مال او خودله دا یو قسم چې وسره نشي دی په دا مقصد نه شي دا نبی د کې څه نقصان دی نه انبیاء په ټول انسانانو کې اوچت انسانان دی او په ټول انسانانو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر اوچت دی داغه ملګری صحابه کرام زموږ استاد دین مشران زموږ استادانو چې هغه صحابه دي دین خوون کې په دین باندې پوهه خلک دا ډیر عجیب خلک وو اوچت خلک عقلمن خلک او کېر خلک نو سوال دا دی چې دومره اوچت خلک دی ولې داخله خبره نه مانی اهل علم فرمایي وی اصل کې وجه دار چې په انسانانو کې رب العالمین استعدادونه خودري دي خود استعداد نه استعمالي د نیک عمل لپاره به تور مثال منغو تاسو با هغه وخت کې د نیک عمل په طرف باندې روان شو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعداري په طرف باندې روان شو د قران په طرف باندې روان شو چې کله په من کې د ډېر لسکارونه موجود شي د ټول نمخ کې اول به په من کې تقوا راشي دویم څخه ارد دین کار خپل کار غنا دریم د الله او د الله رسول په خبرو باندې یقین ساته څلورم رب العالمین دعاګانې غواړي چې الله موږ له نیک عمل برخه راکا پنځم د حرامو نه ځان ساته شپږم به دې کارونه کې ځان مبندوا وم حق وینا کوا اتم وړو امیدونه ساته نه هم در وخت قدر پیژنه لسم غصباب استعمالو چې عمل په قبليږي ایو لسم مجاهده کوا دولسم د خوب دعاګانې او در لسم د قران او سنت په درسونه کې کېده دا در لس کاله چې تا کرا وکړي اجمالی ځان سره به په دې ځلو ولیکي ځکه شریعت مقصد دا چې دا موږ عمل کې راولو د ټولو نه مخکې تقوا په ځان کې پیدا کایو د دین کار په هر کار خپل غنا چې سخا د دعا د الله او د الله رسول په خبرو باندې یقین کو درې دعاګانې د رب العالمین نه غواړه سلوره د حرام نه ځان ساته پنځم به پېدی کارونه کې ځم مبند وشپګما حق وینا کو هم واړو امیدونه ساته اتم د وخت قدر پیژننه هم هغه اسباب استعمالو چې عمل په قبلي کې لسمه مجاهده کوي ولسم د خوب دعاګانې وای دولسمه او د قران او سنت په درسونو کې کینه دیر لسم دا دیر لسکاره چې کله وکړل الله رب العزت په پتا کې د شوی استعداد پیدا کی چې به د دین د ټول کارونه تعالی خپل کارونه ښکاری انبیو کې نقصان نه نقصان په قوم کې چې دا کارونه کړی نه و نو دا به فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد ویلې وی بل یو پیغمبر مورید چې دا غسر او جماعتو یو بل پیغمبر راغی چې دا غسر بل ډاله و بل پیغمبر راغی چې دا غسر بل ډاله و وی اخر یو پیغمبر راغی چې دا غسر مړ ډیر انتیجات کسان او سخت سي مضبوط جماعت ما ویلې لکه چې دا زما ملګری دی زما ګروپ دی زما جماعت دی زما امت دی جبريل عليه الصلاه والسلام مال ویلې چې دا موسی عليه السلام ملګری بني اسرائيل دی یو خو بني اسرائيل ډیر انتهایی زیاتم دي او بل په هر وخت کې موجود و هغه موسی ابن عمران ابن قاحس ابن يسحر ابن لاوي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم ابن تاروخ ابن ناخوره ابن شاروع ابن ارغو ابن شالق ابن عابر ابن بالق ابن ارفخشن ابن سام ابن نوح عليه الصلاه والسلام ودا دو ګروپ دي ویشه دا مسله شو به ما ویل چې د اسما په کې څوکي ودا چې جماعتونه مال او خدل چې دا کی طرف بالکل نه معلومه دل ټول د سړو شکلونه و چپ طرف نه معلومه دو د مخامخ نه معلومه دل ته دا ګمان کو جسم د شي غرونه را روان دي چې ډک ډک و وړي انتهاجات خوشاله شم ځکه محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وی هغه زنانه پر کا کې چې ډیر بچی وروړو خاون سره ډیر مینه کې چې په تاسو باندې په ورځ قیامت فخر کوم به څومره چې دغه جماعت او ملګری زیات ودا چې کله زیات شنو مال واجب خبره وکړه چې نبی ما ورته وسوي
وې د دوی سره د څه کسان به تعالی رب العالمین درکې چې هغه بغیر د حساب کتاب نه ور داخلي کی جنت لا اوې زره کسان ما وی الحمدلله وی به ویلې هغه کس اوې زره کسان ور سره نور رب العالمین تعالی درکې وی ما وی الحمدلله وی به ویلې چې د هر ملګری په سر باندې به اوې زره کسان تعالی الله درکې نو تا اوې زره لا اوې زره کې زربر کې یوسم اندازه شو په دې باندې شکر استل پکار صرف رب العالمین د اسباب برابرې چې د محمد رسول الله د خوشاله د پاره موږ تاسو د اسباب برابر کې جنت ته داخله څنګه ور داخل شي په کومه طریقه باندې اوې زره به دغه سره نور اوې زره به د ارملګری سره اوې زره کسان دا به جنت ته ور داخليږي دا به ورزي التبو رواني نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورځ ملګرو لوي ویلې وتا سودا خوښ نه غاڼي چې زما امت څلورو مې سره جنت شي صحابه ویلي الله اکبر او زه امید ساتم چې څلورو مې سره جنت بشي به ویلي درې مې سره جنت وملګرو ویلي چې الله اکبر به ویلي نصف الجنه نماید جنت ملګرو ویلي الله اکبر اېدینه دا خبره معلومه شوه چې د نبی صلی الله علیه وسلم اکثر یعنی په جنت کې چې کم جنتین دي اکثر به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت شکر به استر بکار دي صاحب د مشکات حدیث نقل کړي تقریبا سورشل سپونه دي اته سپونه بس موږ د امت اتیا سلويک سپونه به دي نور انبیاء وي دا څومره کمال الله رب العزت څومره احسان موږ تاسو سره کړي او جنت له داخله دله هغه په ایمان باندې کېږي د مانځ په خوشو باندې کېږي د پرش په حفاظت باندې کېږي غلط باندې استعمالي ده د شی په کنټرول باندې کېږي د وادي پابندۍ باندې کېږي د امانت په لحاظ باندې کېږي د مانځ حفاظتونه کوا خلکو له خیر ورکوا شکل د قران او سنت جوړ کا د قران او سنت باندې ژوند تیروا مسلمانانو مابین کې اختلافات مو جوړوا او د قشند د مسلمانانو سره مینه محبت ساته مصیبت چراغ صبر کوا نعمت چراغ شکر کوا د مسلمانانو په ژوند کې ستامینه محبت د گاونډي سره خو سلوک او رویه کوا چې کله بادشاہ شوی دروغ نه ځان ساته د پاک دامنۍ لحاظ ساته د حلال رزق کوشش کوا په معاملې کې نرمي کوا خلک قران او سنت له دعوت وا بیکار انسانانو لکار پیدا کوا پریوتی انسانانو روچتوا د خپل شر د خلکو نه بندوا دومره او به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي زما په امت کې بده چې خلک چې زما الله به سزا ما غوړي ورنه کې جنت ته به ور داخلي صرف باندې ګوري سزا نه ور کوي ورته د دنیا او د آخرت د عذاب نه بچ کېدو اساسي بنیادی سبب هغه د محمد رسول الله سره محبت دی لکه څنګه چې ابن قیم فرمایلی دی بدایع التفسیر دویم جلد کې سړی باید استغفر الله وای صاحب د نظر النعیم لیکلی دی چې سیدنا و امامنا ابو هريره رضی الله عنه د ورځې دون سره کرت استغفر الله ویلي وسبح على قدر ذنبي د خپل ګناه په اندازه باندې تسبیحات وایم نبی صلی الله علیه وسلم چې ځکه موجودي ایمان چې کله په سړی کې یقیني موجود شي د الله رب العزت سره محبت به کې موجود شي د الله د انعامات او شکریا امر بالمعروف او نهي عن المنکر تضرع عاجزي دا کارونه چې کله په خلکو کې موجود شي نو د انسانانو باندې به عذاب نه راشي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې زما د امت نه ډېر خلک الله جنت له داخل کو عذابونه به مور نه کوي د انسانانو لازم الله خان دي ما زموږ امت له باغه خان دي د څومره خوشاله خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو کورله صحابه په خپل مابین کې ناسو د دین ډېر حارس خلک وو او وی په دین کې د یو بل نه پښتنه کولې د یو بل نه په دې کې سبقت کول په دې کې وړاندې کېدل موږ چې ټول اهل دنیا د دنیا سره تعلقات څومره تجارتونه دي څومره مال دی وګټو څومره نمرې دی واغستې څومره دکانونه جوړ شو څنګه وکم هغه وکم په مابین کې چې کله کېناسته نو وی ویل چې لکه دا خلک بچو کې چې دا اویز در کسان جنت له جوړ سره نور اویز در کسان جنت له جوړ هر ملګری سره اویز در کسان جنت رب العالمین بوجي بغیر د حساب او کتاب نه چا خو د شی ویلې ودا هغه انسانان دي چې هغه د مور پلان نه پیدا شوی دي مسلمانانه چا ویلې نه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دي صحابه ټول جنتین دي په خدا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیرته راغی وېمن په دې مجلس کې نه سودا گفتگو مو کوله وېمن لوي ویل چې لکه بس کې لګي موږ ورته یا رسول الله مخکې ته یو خبر ورکې چې اویز زره کسان بغیر حساب او کتاب نه جنت له جوړه به اویز زره کسان نور زی او اور ملګری به اویز زره کسان بوجي دا بچو کی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ودا څلور صفاتونه چې بچا کی دغه انسانان بالله بغیر د حساب او کتاب نه جنت لور داخل راځي منګو تاسو که چیرته جنت شوق لرو ان شاء الله شوق لرو کنه لرو ضروري دا څلور صفاتونه به ځان له پدې ځل باندې ولیکو او عمل دا زمنګ د محمد صلی الله علیه وسلم اعلان د چمګ لیکړه دي او بده کې د ظریف اندازه باندې شکل دې پکاره د دنیا بادشاہان چې اعلان نو کې څنګه موږ ته متاثر کیږو پلاني سے بیل دي رئیس سے بیل دي والی سے بیل دي وزیر سے بیل دي راځي چې بده ټولو
مشرانو کې لوی مشر الامام الاعظم محمد صلی الله علیه وسلم دا څلور دا لا یسترقون دا من چې دی بل چانه مطالبه دم نه کوي نن تاسو وګورئ هر سړی بل یو لکه بسر مې درد له خو مې دم کا بچي مې راوښه دا لکه دم کا پلانې وکړ هر سړی د خپل ځان په خپل دمینو د دې وجنا چې کوم انسان دا دم کوي د بل چانه مطالبه دم کوي لکه سړی چې اوچته پوړی نه اعلان دی وګرځي اې دې ډیر نقصان نه دی یو نقصان پکې د قراغه چې دا انسان توکل نه بری دی او بل نقصان پکې دا راغی چې دا انسان بل الله په هغه سره انسانانو کې نه داخلي دا څومره تاوان دا یو مرض دی زمونږ استاد په دې جوړ کې لګیدل دی بالکل د سرور باندې پوینو یو الګ پلانې صاحب شیخ صاحب دی امیر صاحب نیک صاحب دی زما دا بچی تم کومه لګ زره تم کو پر سر مې در دی هر سړی په سورې فاتحه باندې خپل ځان دمای و کړ ځان ور باندې دم کا تجربه په مکه بلکې یقین بساتي الله رب عزت تعالی شفا درکې رقیه یو نیم دی دا نبی کریم علیه السلام له ملګری ویل یا رسول الله ودا زې مخوږي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل دا خبره وکړه ال تلاش کې دا درې کرتی وای بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر زپلین سم په الله باندې داغه په قدرت د شرط هغه سنه چې زورته زتی ریګم کوم زورته حاضر شوه و دوه درې کرتے مې شکل دا دعا په ځم باندې ویلې بس رب العالمین و مال صحت راګي من بس ډاکټر دی ومنډا دا ډاکټر لتل دام سنت طریقه دوی استعمالول دام اسلام دی خود ټول نه مخکې پکار دا چې موږ اوسه ټول تعلق رب العالمین سره یو خاص کر هغه حکیم چې هغه په ټول انسانانو کې قیمتي محمد صلی الله علیه وسلم خودل چې هغه موږ لکم کړی دي دمونه دبل چانه مطالبه کوا خپل ځان په خپل دموا الارسل مسلم مؤمن اغله سوره فاتحه یاد ده خپل بچی دم دمي زنانم دموا والدم دموا خپل ځانم دموا څنګه بل چا به کرته بردا وړي ارسل چې د عقیده جوړه کې ان شاء الله څه مسله نشته د دم مبارک به شیخ القران شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله سلورم جلد زاد المعاد تر هغه یوسل اتات نمبر صفحه باندې تفصیلی خبره لیکلې ده چې کله به د درې شرطونه عربي معنی معلومه او عقد عغانی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دا به جایز دی اذن رب دې خو نور شین نزان ساته به د دم دا جواز ورکړی شوی دی صرف او صرف د نظر په باره کې العين حق خازن لیکلی دی وې د انسان د سترګو نه دغه زهر روزي په هغه سړي باندې ور پریوزي او ایست هغه سړي به ګډ ورشي درې په باره کې به شیخ ابو محمد حفظه الله دا رساله لیکلی ده د سحر او جادو په نظرینه علاج بعضی د شکارونه دي چې لا در باندې سحر نه دی شوی ته هغه استعمال کراواله او بعضی د شری چې کړه در باندې سحر وشو بعد دغه ته هغه به استعمال کراواله دا څه کول پکار دي بالکل په دې ځړ باندې انسان لیکلو دور نوځي دا جراثیم دغه په بدن باندې پریوشي دغه شان امام قرطبی رحمه الله په اول جلد کې او کنز العمل لسم جلد کې امام الشرح المانی هغه پنځم جلد کې دا تفصیلی مسله لیکلې ده چې کله دا درې شرطونه به کې ان شاء الله موجود سو مانعات بني دا به جایز دي دم دې عربي دا معنی معلومه را شری دمونه دي بس دا به فزا باندې دمو د قران او سنت نه زده کوا څډیر شيونه احادیث کې او د قران کې خود لې شي دا زده کړه او به عمل کرا وستل یی وی دا ویلې کته په خپل څوک دمای سو مانعات به خود بل چاندا مطالبه مو کو چې مادام کا دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې اویز در کسانو کې چې هغه سره نور اویز در دي او د هر ملګری په سر باندې اویز در کسان دي یو هغه شغا داغونه نه لګي عربو کې بدا عادتو چې هغه به حیوان له د انسان له کله داغ ورکو انسان چې کله ډیر انتهایی ضرورت تراغه کې به داغ ولګي چې مانعت بني لکه بازي غزواتو کې چې بازي ملګری زخمین شو او داغونه ورته ورکړای شو هم حیوان باندې په دې مخ باندې ورته لګایي حیوان لا دا خبره نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورې کړی دا وجه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ تاسو باندې شفقت کړی دی اې دې په خارج کې مثال دی لکه یو سړی دی او په تور مثال ډاکټر له بچي بوجه واغ اور باندې ستن لګي څومره د پلار درمن کېږي نبی کریم علیه السلام به دې باندې خپکیږي چې تاسو دا داونه ولې لگاوي درې مې ویلې وې بدپالي باندې نشي بدپالي دا من پلانې سړی مې شوري دوه مخه تورو کارغر هغه په چت باندې کېناستو او زړ گاډي سره مې را به تراله مخه مخواله راغی دا هغه انسان سره مخواله راغی نه دا هیڅ نشي کولای دا ناروا د عقیده ساتلم ناروا اسلام دارت کړی دا نیک بال به جایز دی الکلمه الحسنه يسمعها الرجل الصالح نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي هغه خپلم نیک بال نیول لکه سهیل د نومنا چې مال یو سړی را لګي ښه شکل والا را لګي خنوم والا ارشد دی راشد دی مرشد دی سهل دی سهیل دی او څلورم چې دا په دې اکثر انسانانو کې نشته لري وعلى ربهم يتوکلون دی په خپل رب باندې ځان سپاري یی ویلي چې د بل چانه مطالبه ردم مکوا دویم دا غونه ملګوا دریم بدپالین منسا او څلورم په خپل رب باندې ځان سپارل
دا نو ډیره مهمه خبره ده چې اکثر خلک دین عاجز دي چې په خپل باندې توکل وایو. توکل څه معنی؟ امام قرطبي رحمه الله لیکلی دی وی تفویض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره، بس ټول کارونه رب العالمین نسپارل. چې کله توکل پیدا کړ رب العالمین به ژوند درکې، غمونه به ختم شي. موږ هم دې غر کړو چې را یو کال ما سره خرچه شته به بل کال لڅکیږي، پلانې مسله شته به بیت سکیږي، زما دا بچی غریب شنه به بچیږي. اې دې په خارج کې مثال دار صرف یو مثال ځان سره یاد ساته. به تور مثال اهل علم لیکي یو سړی د واغه چرته پولیس ونی او خود دې سړی د وزیر دی پاسره یا دی بل وزیر سره دیوالي ملګرتوب شته چې پولیس کله زندان لبوجم په ځل کې څه خفغان نه لري وجه دا چې داغه سړی ما سره تعلق د جنسنګ ورته زنګ وهلو متصل به مخلاص سړی په ځل کې مطمئن نه خو قبل فرض او تقدیر د ملک د بادشاہ د ملک د وزیر سره ستاره به تنه او ته عادي پولیس ونی ولې کته څومره خیالات د بادشاہانو وزیرانو په ځل کې وزین کرا ولې تعالی څخه پیدا درکې نو معنا دا چې موږ په دنیا کې رب العالمین سره د قوي تعلق لرو چې هم دا معمولی ټکر متوسط ټکر او غټ ټکر موږ لره شي د ټکس موږ دماغ رب العالمین لګري شي. الله رب العزت سره مزان د څه عادت کړي دا سره مزان د څه مخامخ کړي په دې کیفیت باندې شکل انسان د مسله ذکر کړي د دې وجنه غدري سو شپته خو نو مکارم الاخلاق یو خو توکل له توکل دا من الله خالق منا رازق منا عالم منا او چې کوم عمل ماو کې دی باندې مال سزا مرا کوي اسباب می استعمالي په الله باندې به ګمانم کوي دا ټول شي نشي کړل لازم شي ان شاء الله کله به دې باره کې به مستقله خبرو کوي توکل څه مسله او څنګه دا خبره چې کله وکړه نو په دې وخت کې عکاشا رضی الله تعالی عنہ د نر بچي ورته میدان لود ریدو عجیب انسانان دي صحابه کرام وی ویل یا رسول الله تعالی الله دعا وغواړه چې زور نشم دعا مالو وغواړه دي ته ویل شي نیکه وسیله. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب التوسل والوسیله شیخ عبد السلام رحمه الله هغه په د سوره مائده د روایت په تشریح کې به تفصیلی بحث کړي لري. شپږ قسم جایز وسیله د نوټول ناروا ده. یو د رب العالمین نمونه الله له وسیله کې پیش کوله، دویم خپل عجز الله له وسیله کې پیش کوله، دریم خپل نیک عمل الله له وسیله کې پیش کوله، څلورم د مسلمان سړي دعا، پنځم په الله باندې حمد او زمون پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود، شپږم ربنا دا لفظ استعمالول ومال دعا وغواړه چې الله رب العزت پر اویز را کسانو کې امام راولي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وغوښتله وی یا الله دا غوینه وګرځه ورته وی ته دا غوینه شولې. څومره عجیب انسان په دنیا کې د جنت مسله ورته الله برابر کړه. یو بل ملګری چې شوی مال دعا وغواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وستانه په دې دعا باندې او کاشه مخ کې شوی دی. دا خبره ولې وکړه کې دې شی به بل جګ شو به بل جګ شو به بل جګ چې تسلسل به شروع شي. دویم د دې وجنه کې دې شي دا دعا یوازې دی او کاشه په دې پورې خاص وا او دریم د دې وجنه کې دې شي په دې مجلس کې د شي انسانانی چې هغه اهل د جنت نه هغه اهل د دې بغیر د حساب کتاب نه جنت داخلي دو نه هغه به مچتیږي او به داخلي کی. څلورم ته دا مسله معلومه شو د نیکی کار لمخ کې راځنګ الله به سره د نرمه معاملې کوي او کاشه په ټول ملګری کې جوړ شوی ویل مال دعا وغواړه د نیکی کار چې کله شروع شي ټول نه مخ کې دانګي د شي بنوي چې پلانې به وکي. صحابه عجیب خلک وا د نیکی کار به شکل شروع شه د ټولو نه به مخ کې دانګل من سوې احمد به وکي او محمود به وکي او عبد الله به وکي به ور سره ګورو زمون پر دعاګانو کې. او دویم دا چې دعا کول بل چر دا وګوره سنت طریقه بل چانه مطالبه اون سنت طریقه خو زمون دعاګانې چې قبلېږي نه دیږي وجه دا چې زمون په دعاګانو کې هغه زور او اثر نشته دي کم زور او اثر چې هغه دغه په جمعنه دعا قبلېږي. به تور مثال اخلاص من کې نشته دي حرام خوري نه ځان نه ساتو د دعا نه مخکې رب العالمین له التجا نه کو دوه رکعات منځونه نه کو مال د الله په نامه باندې نه لګو صفا جامع نه غوندو پاودس کې زمونږ دعا نه د قبله په طرف باندې زمونږ ناست نه ګونډې موږ ماته کړی نه زمونږ لاسونه د اوګو پر اوچت شوی نه تکرار زمونږ په دعا کې نه د رب العالمین نوم موږ یاد کړی نه او محمد رسول الله باندې موږ درودونه نه وایو د زړه د تل نظمګه دعا نه هغه دعاګانې نه کو چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم امت لکړي دي. زید دعا نه پیژنو وقت دعا نه پیژنو نور مسلمانانو له دعاګانې نه غواړو اقرار نه کو په خپل ګناه باندې الحاح نه کو امین پکې نه وایو تقریبا شپږ څلوي خداب دي داس موږ په دعا کې نشته ذکر رب العالمین قبل ایمنا نو دعای ورته وغوښتله وته د هغه ګروپ نشوي او کاشر رضی الله په اعتبار درنګ سره ډیر عجیب صحابي حسین کې استا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزواتو کې د شریک شوی دی ټولو غزواتو کې حتی تر دې پورې اهل علم فرمایي چې کله په بدر کې جنگ شروع شو وې دی وخت کې د توره ماته شو یو عجیب کرامت ته صادر شو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام دراغه ورته ویل یا رسول الله توره به ماته شو توره راکا وې دی وخت کې ولرګو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راواغستو او کاشره پلاس کې ورکه ودار سره والا الله رب العزت او کاشه په دلاس کې متصل هغه لرګي په دې توره باندې بدل کی
تک سپینه تورا ما الله رب العزت مجاهدین سره کله د شي کومه کو نه وکي اسه ورته برابر کی اسه اسباب سره کمی الله ورته راځي د ملائکه سره عمل ادا کار کیږي لکه څنګه چې دا مسله د اوکاشه سره وشوه دا به ډېر قیمتي تور او جنگونه به ور باندې کولی نو به ورته کې خود العون د کومک تورا کوم ځکه بچ سخت رااله دا تور بلاړه او مجاهدینو بعد د جنگ شروع کړ رب العالمین به استغاله قوم مسلمانانو له پلاس باندې ورکړه د کرامت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه کرامت دا مطلب نه دی ودا باز خلک دی ګوره ودا د اولیاء او کرامت نه مني موږ دا خبره غلطه را چې کم سړی د ولی کرامت نه مني دا سړی د قران نه من کړی دی او شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي کرامت دا مطلب نه دی چې سړی د رب العالمین حق ته چاله ورکی الله رب عزت خلق له بچي ورکی دیم ورکی الله خلق له عزت ورکی دیم ورکی الله خلق له مالداری ورکی دیم ورکی لکه دا تاګنج ودا خلق له خزاني ورکی سخی شیبا دا خلق له خزاني ورکی سخی چشمه ودا چې نه چې دا غزا استری دا هغه نمونه دي چې ټول شرکی نمونه دي او شرکی عقیده دي نه ځان ساتل پکار کرامت عزت لوي شي او کرامت نمخ کې اول دا ولی او پیژنه دغه نور څه بل کرامت مسله ولی چاله ویل شي امام الشرح المانی کې حنفي عالم دی چې اولیاء نه دي مگر متقین للمجنون وللمجزومون نلی ونی دی ناغه انسانان چې په مجلس کې ناشو دنګونه وير په دمانه جزبار اعلی اسماء رضی الله عنها فرمایي ابلیس په کې وردن نش کدا جذبه دومره یقیني وي دا د چرته کوئی په غاړه باندې کینی یره دیوال په غاړه باندې کینی یره درې په غاړه باندې کینی به دا جذبه راولي خدا اسی ځان غلطه مسله چې خلکو جوړه کړي دا نو ولی سمانه الذين امنوا وكانوا يتقون زمونږ الله قران کې ویلي دي اولیاء الله هغه انسانان دي چې هغه توحید عقیده والده او څلورش غنټې سنت په روان دغه ولی الله دی امام شافعی رحمه الله فرمایي به شکل طالبان عالمان دا د الله ولي نشونه کانو بل څوک د الله ولي حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم امام طبری ته نقل کړي لري وی اق انسان چې کله سړی اغله وګوري متصل شدي الله راځي لکه تا چا سره دوستانه را او هغه تاسو هر وخت ګرځي چې به تا کله څوک وګوري هغه سړی دغه په دماغ کې راشي هغه وګوري داستان نقشه هغه په دماغ کې راشي د الله لپاره د خلکو سره ورانه د الله لپاره د خلکو سره جوړه ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې لیکلی دی وې د الله لپاره محبت سره ویل شي لا لغرض وعوزنا ولحسن صورتنا نه د دنیوي غرض د پاره وي نه د عوض د پاره او نه دغه د حسن نسړې متاثر کی الله مقصود بالذات دای خازن لیکي د خپل ژبه د الله په ذکر باندې عبادت سره د قران تلاوت کوا رب العالمین لزان نږدې کوا د نیکی کار وړاندې کیږي سابق للخيره د فتنې د کار نه لړ کېږي عمل پټ کوا مجاهده کوا د الله په دین باندې غوسه کیږي لکه څنګه چې پلان غوسه مری غوسه کیږي او زموږ شاوسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه په کې ثابت شوه هغه په دې طریقې چې دلې لرګي ورکه هغه بدل شو بتوره باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام زیات معجزات لري امام سیوطی رحمه الله یو کتاب لیکلی دی خصائص کبرا تقریبا 200 صفاتونه ذکر کړی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت نه بده کې جدا دي 200 صفاتونه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب لیکلی الفرقان سنن کبرا کې امام بهقی په غیبه لیکل کړی دي چاوی درې سره معجزې د نبی کریم علیه السلام دی خدای غینم زیته یو روایت کې راغلی دی چې هر پیغمبر لا دغه د امتی په اندازه باندې الله معجزه ور کړی ده اې دې معجزې ډېرې فائدې دي یو پیدا پکې دار چې د شړې د ایمان ترقی او تقوی پکې جوړیږي قوي ایمان ځان له برابر کا ایمان په دې باندې قوي کېږي د الله مخلوقاتو کې سوچ کا موږ د دینه خالی قران کریم کې سوچ کا موږ سره سوچ پکې نه کو تلاوت نه کو سوچ خو الله خبره ده ابن قیم فرمایي علي بن ابي طالب فرمایي عبد الله بن عباس فرمایي حسن بصري فرمایي چې کوم تلاوت کې تدبر نه وي دي کې مړه د سره اجر نشته څومره سخت خبره رب العالمین مونږ کې سوچ کا موږ لدام یاد دي نور نمونه څنګه یاد کړی دي د یو ملک د بادشاہ او دغه وزیر دی پاو دغه غره سفیر خو لیکن رب العالمین نمونه یو شر موږ لبه یاد نه دي الله نو دعاګانې غواړه ذکر رب العالمین کوا به به دي کارونه کې ځان بندوما کېستا اخلاق لږ ځان کې پیدا کا زمونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات پیژنه زمونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت پیژنه چې دا څوک دی کې یو سړی موږ لراشه لکه ستاسو پیغمبر تاریخ د شونی مګنټه ته مال ذکر کړه څه کارنامې کړې مکی دورې سره مدني دورې سره اخلاق سره قرآنی مسئله څنګه وا نسب څنګه د چا سره تعلق ساتو اعمال څنګه منځونه څنګه او حج څنګه کوم تقریر کړي کوم خبره کړي دا ټول به سړی د اسلام د دین خو بیان پیژنه د شرک نه ځان جدا کوا الله له وخت ورکوا د علماء سره کینا ته قران په درسونه کې کینا د الله لپاره د خلکو سره مینه ساته د الله سره محبت کوا د اخلاص نه کار اخلا د ادب نه کار اخلا کوم شي چې رب العالمین لړکی د الله رب العزت نه په لړکی هغه پرېدا
جهاد کو نیک عمل تر دې پورې چې دقه سیدنا و امامنا عکاشا رضی الله تعالی عنہ دا په غزا کې به شهید شوی دی چا وجلې دی طلحه الاسدی دا د نبی کریم علیه السلام په وخت کې د شړیو چې د نبوت دعوی وکړه پیغمبر علیه السلام امر کې شوی وجنی به الله رب العزت توفیق د ایمان ورکړي د ابوبکر په وخت کې به بغاوت وکړي رضی الله تعالی عنہ خالد ابن ولید په شور ولې غلو دقه عکاشا او ثابت ابن اقرم چې کله ال تورل طلحه الاسدی او داغه ورور سلمہ دوی په منډه باندې لاړل نو عکاشا ورته وختار ورکې وکنر بچي میدان کې ودرې ګر ازره کته شي معلومه دې طلحه الاسدی په ځما یې نظر کړو چې مال چا دا چیلنج وختار راکې زبر میدان نه تک تنه کوم دا اسنه بسره کته شو جنگ چې شروع شو عکاشا رسول الله شخص خوالو هغه شي ثابت ابن اکرم دام شي به د ورسته وخت کې الله رب العزت له توفیق د ایمان ورکړي دی چې کله فتح د ایران ان شاء الله تعالی توفیق د ایمان ورکړي نو په دې وخت کې عمر بن خطاب سره شکل مخامخ شو هغه ورته سب غوسه شو ورته وی چې مخ اسمانه واړه اگر کته کې ایمان ولین دی وجه دا چې تاسو دلوي مجاهدین وجری دي او کاشا ابن محسن الاسدی ثابت ابن اقرم هغه ورته ویل طلحه الاسدی یا امیر المؤمنین وکدا هغه خلق زما د وجود د وجه رب العالمین عزت او غیله ورکه شهیدان شو کزه چرته وجل شوی زما ابدی برباد وي او اوس مال توفیق د ایمان الله رب العزت را کړی دا ته ولې په دې باندې خپه کیږي په دې وخت کې د عمر بن خطاب هغه جوش لکینو چې زکه دا د الله لپاره ډیر غوسه کیدونکو انسانو کم سړی چې د رب العالمین د رضا لپاره غوسه کیږي الله دغه په عبادت کې به خوند او لذت پیدا کوي مخلوق له شکایتونه مکوا ستا په عبادت کې بل الله خوند پیدا کوي خواهش دا د الله او د الله رسول په خبره مو وړاندې کوا محمد رسول الله د ارچنه محترم غنا صلی الله علیه وسلم د شوي چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي حدیث مشکات کې راځي د پردیس نه نظر بندوا د قشان د حرام نه ځان ساته اخلاص په ځان کې پیدا کوا تقدیر باندې ایمان ساته رسول الله باندې ایمان لره قیامت باندې ایمان لره او د قشان توحید باندې ایمان لره د الله لپاره د خلکو سره جوړاو د الله لپاره د خلکو سره ورانه نه کان ملګری انتخاب وا ذکر د رب العالمین کو د الله دشمنانو سره دشمنی نبی د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ اغوسا هیڅ سو قرار شو د دوی یو بل عجیب ملګری ربيعه ابن مالک الاسلمي رضی الله تعالی عنہ نو ان شاء الله کچرته ژوند دی روانه چار شه پورز باندې دا عجیب ملګری هغه به واجب تاریخ او سیرت لري هغه به خیر ذکر کو الله رب عزت دې صحابه کرام سي تابعداري موږ تاسو ته نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.